سلامونه وخت مو په خیر. کمال خان بند کې د 200 کلونو وروسته د اوبو زیرمه کولو چارې پیل شوې. د کمال خان بند د هلمند پر سیند د برېښنا تولید او ځمکو خړوبولو په موخه جوړ شوی دی. آلمان وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده بهر نه شي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په سولې کې له پرمختګونو سره وتړل شي. کابینې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له بدلونونو او وړاندیزونو سره پاس کړه. د ولسمشر مرستیال ویان هیله څرګنده کړې چې ملي شورا د یاده مسوده تصویب کړي. امریکا په 3 میاشتو کې افغان پوځ ته $4.8 میلیونه تجهیزات اخیستي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په دې کې 212 حاملې ټانګونه هم شامل دي چې بیه یې $50.8 میلیونو ته رسیږي. او د کندوز ولایت اوسیدونکو د جمهوریت په ملاتړ غونډه کړې ده. دوی وایي همیشه د جمهوریت نظام لپاره قرباني ورکړي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې پر خلاف کړنې ترسره کړي.